بسم الله الرحمن الرحیم یسألونک تپوس کوي دوستانه ای پیغمبره ماذا احل لهم چې څه حلال کړی شوی دی د دوی د پاره قل ورته ووایه ای پیغمبره احل لكم الطیبات چې حلال کړی شوی دی ستاسو د پاره پاکیزه شیان وما او ښکار دا غزناورو علمتم چې تعلیم ورکړی وي تاسو هغوی ته من الجوارح د زخمی کوونکو زناورونه مکلبینا چې لیږونکي تاسو هغوی لره تعلمونهن چې ښایي تاسو هغوی ته مما د هغه څه نه علمکم الله چې ښودلی دي تاسو ته الله فکلوا پس خورئ مما د هغې نه امسکنا چې ساتلی وي دوی علیکم ستاسو دپاره واذکروا اسم الله او یاد کړئ نوم د الله علیه په هغې باندې واتقوا الله او ویریږئ د الله نه ان الله سریع الحساب بشک الله زر حساب کوونکی دی الیوم نن ورځ احل حلال کړی شوي دي لکم ستاسو دپاره طیباتو پاکیزه شیان وطعام الذین او حلال د هغه کسانو اوتو الکتابه چې ورکړل شوی دی هغوی ته کتاب حل لکم حلال ده ستاسو دپاره وطعامکم او حلال ستاسو حل لهم حلال ده دپاره د دوی والمحصنات پاک دامنې ښځې من المؤمنات د مؤمنانو نه والمحصنات پاک دامنې ښځې من الذین د هغه کسانو اوتو الکتابه چې ورکړل شوی دی هغوی ته کتاب من قبلکم مخکې ستاسو نه اذا آتیتموهن کله چې ورکوئ تاسو هغوی ته اجورهن مهرونه د هغوی محسنین چې نکاح کوونکي یی تاسو غیر مصافحین نه یی تاسو زنا کوونکي ولا متخذي او نه یی نیونکي اخدان پټ یارانو یا پټو دوستانو لره ومن یکفر بالایمان او څوک چې انکار وکړي د ایمان نه فقد حبط عمله نو یقینا برباد شو عمل دغه وهو فی الاخرة من الخاسرین او هغه په آخرت کې د تاوانیانو نه وي